سلامونه دوستانو، ستړي مه شئ، خدای دې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو، نن زموږ موضوع ده سیمټ دي. په سیمټو باندې بحث کوو. دې نه مخکې 3 لیکچره نور تشریح شوي دي. 3 موضوعات 3 لیکچره دي. د 4م دا راځو دا ټول عموما په کل کې د ساختمان مواد روان دي او نور موضوعات بیا وروسته راځي. راځو سیمنټ دا هم ساختماني مواد دي چې خام مواد یې د چونې ډبرې کیمیاوي مواد او د سریښناک خاوره ده، دغه کلی خاوره چې کومه یو ده. بل لومړی د چونې ډبرې ځانګړو ژرندو کې میده کېږي، د ژرندې څخه وروسته بیا د کلی خاوره ورسره په ځانګړي فیصدي ورګډېږي. د هغه څخه وروسته په فابریکه کې چې کله دا میکس و کیمیاوي سره د کیدې سره 100% د کیمیاوي مواد هغه ور میکس کوي. دغه د میکس کول څخه وروسته په لوړه درجه د تودوخې کې په ځانګړو داشتونو کې دا پخیږي او سیمټ تیارېدو څخه وروسته بیا په کڅوړو کې ډکېږي او بازار ته عرضه کېږي. د سیمټو کوم یو ترکیبي اجزاوي چې دي د هغوی فیصدي د چونې ډبرې چې زیاته اندازه د چونې ډبرې تشکیل وي، د 80 څخه تر 80% پورې د چونې ډبرې ورکې شامل دي. بل د کلی خاوره ده، عموما د مټه خاوره ده 18% څخه تر 25% پورې دا ورکې شامل وي او پاتې نورې کومه فیصدي چې دا ټول نور کیمیاوي مواد دي. دا سره ګډېږي او په داشتونو کې پخېږي او سیمټ ترې جوړېږي. بل د سیمټو وظیفه چې کومه ده، وظیفه یې دا ده چې د ریګ او جغل د دانو نښلول دي او د ریګ د دانو ترمنځ د خلا ډک کول دي. دا په کل کې وظیفه د سیمنټ چې ده د خپل د جغل او ریګ سره سریښ کول دي، یعنی یو قوي بوند ورکول دي. خو بیا په دې کې کانکریټ کې خلا موجوده نه وي. دا خلا په څه باندې ډکېږي؟ جغل ورکې شامل ده. د جغل خلا چې ده یا د کرش دا د شګې په واسطه ډکېږي او د شګې کوم یو په دانو ذراتو ترمنځ کومه خلا ده هغه بیا د سیمنټو په واسطه ډکېږي. دا وظیفه هم لري او د بوند ورکولو وظیفه هم لري. عموما سیمنټ د بوند ورکولو په خاطر باندې استفاده کېږي. سیمنټ باید په لوی پروژو کې چې استعمال شي هغه تازه وي، کم زیات وخت نه وي وتلی په ګودامونو کې، په بازار کې باید چې له فابریکې څخه کوشش باید وشي چې لوی پروژې وي، فابریکه ورسره نږدې وي، تازه را انتقال شي. او که بیا هم لري بازار ته چې کوم یو نوي راځي، نوي باید چې خریدار شي او استعمال شي. علت تازه والي څه ده؟ ځکه چې سیمنټ د وخت په تېرېدو سره خپل فیصدي د کلکوالي چې کوم د سختوالي فیصدي هغه له لاسه ورکوي. څومره چې وخت ورباندې تېرېږي هغومره زر بوند بیا نه کوي او کلکوالی نه کوي. هغه علتونه چې په بازار عموما په بازار کې سیمنټ کې ښودل کېږي سټون ګودام کې او په سیمنټو باندې هغه عوامل چې تاثیر کوي په ګودامونو کې یا په دې چې په عموما که ووایي په آب و هوا کې سیمنټ چې خرابېږي د نم او رطوبت له وجې نه خرابېږي. سیمنټ ته ورسېږي عموما هغه خپل منځ کې سره کیمیاوي تعاملات ترسره کېږي او کلکېږي، ځکه بیا د استفادې وړ نه دي. باران له امله چې باران ورباندې وشي اوبه ورته ورسېږي، سیمنټ له منځه ځي او استعمال نه شي. د کلکېدو څخه مخکې باید چې سیمنټ استعمال شي که نه هم ورته هم رسېږي، خو بیا هم خپل کلکوالي کوم فیصدي چې د هغه له لاسه ورکوي. باد هم ورباندې تاثیر لري. د زیات وخت لپاره لمر ته اچول دا هم تاثیر ورباندې لري. لمر ته که واچول شي باید چې سوری ورباندې جوړ شي او پټ شي، یعنې ازاده هوا هم ورباندې تاثیر کوي. یو کله چې په ګودام کې سټور کېږي یو د بل د پاسه سیمنټ انبار کول، ځکه یو په بل باندې 50 کیلو وزن لري او په بل باندې فشار واردوي. د دې فشار له امله هم سیمنټ کلکېږي. چې کلک سو خپل بیا هغه نه استعمالېږي او د زیات فشار له امله هم خپله د کلکوالي فیصدي له لاسه ورکوي. دا پورتني هغه عوامل دي چې د سیمنټو په مقاومت
باندې تاثیر کوي، یعنې د سیمټو مقاومت راکموي. بل د سیمټو د ساتلو لپاره نښه ګودام ځانګړتیاوې، یعنې که چېرې سیمټ ساتل کېږي، دوکان وي یا ګودام وي، کومې ځانګړنې باید چې ولري. هغه ځانګړنې لاندې د ګودام سر باید چې پټ وي، آزاده هوا کې ګودام نه وي، داسې نه چې آزاده کلا یې په دې کې سیمټ ګودام جوړ کړی وي، سر یې لوس وي او باران هم ورباندې کېږي. نه، که بورې هر څومره د باران د اوبو ضد واوسي، بیا هم باید چې پټې شي او خپل اندازه نم د اوبو بوریو نه وځي. د ګودام په داخل کې د نم ویره باید چې نه وي، یعنې مکمله په اندازه باندې باید چې وچ وي. ګودام چې کوم دی، دا کړکۍ باید چې بیخي کمې ولري، یعنې بیخي خپل کوم یو بوی چې دا خپل ګرد چې دا باید چې د په هغه کې ایثار شي، خپل کیمیاوي کوم یو تاثیر چې لري هغه د نورو بهرنۍ هوا په واسطه باندې انتقال نه شي. که انتقال شو، خپل فیصدي د کلکوالي له لاسه بیا ورکوي. مهمه خبره دلته د سختوالي کوم یو اندازه چې ده فیصدي هغه کمېدو د په خاطر باندې د ګودام خبره کېږي چې باید سره کوم ګودام باید چې اوسي، سیمټو کې سټور شي. ګودام باید چې کړه دروازه مناسبه دروازه ولري، ډېره لوی هم نه وي. د لرګیو د تختو په واسطه باید چې له ځمکې نه سیمټ جګ سټور شي. د ځمکې نه باید چې 15 نه تر 20 سانتي متره پورې جګ وي، او دا لرګي تختې کېښودل چې هغه باندې د پاسه سیمټ کېښودل شي. د تختې باید چې وچې وي، داسې نه چې تازه لرګی وي او هغه د ارې ماشین باندې کټ کړی وي او تختې دې جوړې کړې وي، یا باران باندې تختې لمدې شوي وي، سملاسي بازار ته عرضه شي یا پروژې ته راشي، له بازار څخه واخیستل شي سیمټ، پروژې ته راشي او دلته چې کله استفاده ترې نه کوي، استفادې سټور کوي استفادې نه مخکې، او دغه لمدې تختې باندې ته سیمټ کېږده، دا سیمټ کلکېږي. بل د کڅوړو ترمنځ باید چې د ګرځېدو راګرځېدو لارې وي. کومې بورې چې دي د سیمټو په ګودام کې سټور کېږي، د هغوی د بار، یعنې یو بار دیوال غوندې جوړېږي، یو په بل باندې د پاسه کېښودل کېږي، د هغوی ترمنځ باید چې یو د ګرځېدو لاره وي، داسې نه چې سوچه بنده وي. بیا د دې یو عامل دا ده، که چېرې زاړه سیمټ پراته وي، نوي راشي، لاره نه وي ورکې، د لارې دې په خاطر پرېښودل کېږي چې یو بار راخلاصه شي، هغه مزاحمت نه وي ورته تر اخره پورې هغه بار راخلاصه شي. که چېرې نوي سیمټ راشي، زاړه سیمټ پراته وي، هغه ځان ته وي، او نوي سیمټ ته د استعمال شوي سیمټو په جبه باندې کېږده، زاړه استعمالوه، هغه نه وروسته زاړه ختم شول، نوي بیا استعمالوه، په ترتیب سره همدې ته ځه. له دیوال څخه باید چې سیمټ لرې وي، دیوال ته تکیه نه وي. د دیوال څخه باید چې 45 سانتي متره څخه تر 80 سانتي متره پورې فاصله باید چې ولري. دا ځکه په باران له امله دیوال نم کش کېږي، او د نم د کش کېدو له امله سیمټ که ورسره په تماس کې وي دیوال سره، نم کش کېږي او سیمټ خرابېږي. سیمټ باید چې پروژې سره نږدې سټور شي، د ګودام باید چې پروژې سره نږدې وي. که چېرې لوی پروژه وي خو پروژې سره نږدې که نه وي، دا نورو کوم خبرې چې نه. بیا که چېرې وړه پروژه وي، کمې سیمټو ته استعمالېږي، خو بازار نه عرضه کېږي، بیا د ګودام ځانګړتیاوې باید چې هلته وکتل شي، داسې نه چې سیمټ کلک وي. ګودام باید چې داسې ځای کې وي، که پروژه وي او که عموما د هغه لپاره وي چې هغلته محفوظه لاره وي چې انتقال شي ورباندې. د سیمټو په اړه نورو کوم معلومات چې دي عمومي، هغو څخه چې کله پروژه شروع کېږي باید چې سیمټ زیات خریداري نه شي، په مناسبه اندازه باندې تازه سیمټ واخیستل شي، د هغوی مقاومت زیات وي. د اړتیا او ضرورت پرته سیمټ مخکې خریداري نه شي. اړتیا طبقاتو سره باید سیمټ خریداري شي، داسې نه چې مخکې خریداري کې پروژه کې مشکل راشي او پروژه وځنډېږي، سیمټ خرابېږي، هغه هسې ضایعاتو کې راځي. بیا پخواني سیمټ باید مخکې استعمال او نوي وروسته استعمال شي. لکه د ګودام په ځانګړتیاو کې ما درته ویلې، کله چې سیمټ سټور کېږي، لکه یو بلاک غوندې هغه جوړېږي په ګودام کې، د سیمټو د سټور کوم یو باره چې د دې بارې ترمنځ تګ راتګ لاره وي، دغه لاره
چې نوي سیمټ راځي زړه استعمال شوي وي جای وي هغه خپل چې سټور کړه زړه استعماله ونه وي کېږده دا په دې وخت کې کېدای شي چې کله لار موجوده وي که چیرې لاره نه وي د بارو ترمنځ یعنې زاړه سیمټ که چیرې یو څه اندازه پاتې وي او نوي راشي ورباندې په دې باندې له پاسه ورږدي ځکه هغه سیمټ وزن 50 کیلو وي او راجګول یې لږ سخت دي عموما په بازار کې د کڅوړو کوم یو وزن چې د بورویو د سیمټو هغه 50 کیلو وي په هر ځای کې بیا سیمټ په بازار کې په دوه ډوله دي یو قسم یې فولادي سیمټ دي او یو قسم یې سپین سیمټ دي فولادي سیمټو کې څخه عموما په ټولو پروژاتو کې استفاده کیږي د ساختمان د جوړېدو لپاره لکه هغه پلونه وي پلچکونه وي سنادي دیوالونه وي او نور ساختماني کارونه وي د ټولو کې ترې استفاده کیږي او بل سپین سیمټ دی سپین سیمټ دې څخه د دیوالونو په سپینولو کې استفاده کیږي مزایک چې کله ولګیږي دغه منځ کې چولې وي دغه د ډکولو لپاره د سرامیکو لپاره استفاده کیږي د مرمرو د چولو د ډکولو لپاره استفاده کیږي د کاشي چې کله ولګیږي لاندې خپل ځانګړي سیمټ د کاشي بیا کاشي ولګیږي له پاسه کوم یو د کاشیو د یوې بل کاشي ترمنځ کوم فاصله وي د کونج ګیپ وي دا ګیپ د کولو لپاره د سپینو سیمټو څخه استفاده کیږي هغه سیمټ چې په افغانستان کې استعمالیږي د ایران پاکستان او بعضې یو څه اندازه د افغانستان خپل هم دي چې زیات پیمانه هغه بیا د پاکستان دلته استعمالیږي په افغانستان کې په کومه فیصدي بیا د ایران دی او دغه نه کمه فیصدي باندې بیا د افغانستان خپل سیمټ دي تولیدات کم دي د پاکستان کوم سیمټ چې دي فوجي دي چرار دي عسکري دي بستوي دي کانکریټ دي دغه نور یو څو دي خو عمومي دا دي ډېر مشهورې په دې کې بیا زیات مؤثر او ښه کیفیت چې لري فوجي دي او چرار دي بهترین سیمټ دي ریټ کې هم های وي او کوم ریزلټ بهترین وي په بازار کې افغانستان کوم سیمټ چې د غوري په نامه باندې خرڅېږي د افغانستان خپل سیمټ هم بهترین سیمټ دي ښه ښایسته کار کوي بهترین ریزلټ لري بازار کې باید د هڅه وشي چې تازه سیمټ واخیستل شي د پروژې لپاره چې کله پروژه مخکې ذکر وشو درته پروژه کې باید که چیرې تازه سیمټ استعمال شي دغه د کلکوالي کوم اندازه فیصدي چې د زیاته وي نظر زړو ته په بازار کې کله چې بازار څخه سیمټ راوړل کیږي یا پروژې لپاره په لویه پیمانه باندې سیمټ اخیستل کیږي یا په کوچني پروژې لپاره بازار څخه ګودام څخه سیمټ راوړل کیږي چې که خپل راوړي او که د یو چا په واسطه را انتقالوي باید چې سیمټ ته فکر وشي داسې نه چې بعضې بوري ورکې کلکې وي نه ورته رسېدلې وي نه هم د رسېدو له امله بوري سیمټ کلکېږي خپل جوش کوي کلکېږي او هغه بیا خپل وظیفه سرته نه شي رسولی بېکاره کېږي د ښو سیمټو ځانګړتیا چې کوم یو ده یعنې بهترین سیمټ ټول کار کوي خو بهترین سیمټ چې دي هغه دي چې په کم وخت کې جوش وکړي او کلک شي یعنې که بعض سیمټ په 2 ورځو کې کلک کېږي هغه سیمټ چې په 1 ورځ کې کلک شي یعنی دا بهترین سیمټ بلل کېږي که چېرې دوه سیمټ دوه قسمه کمپنۍ سره مقایسه کړي یو بهترین یو کمپنۍ کمزوري وي دغه استعمال یعنی فیصدي هر څه معینه اندازه باندې واچول شي استعمال شي بیا دغه ریزلټ کتل کېږي یعنی شرایط ټول ته یو قسم وي فیصدي یو قسم وي چې کوم یو زر کلک سو یعنی هغه مؤثر سیمټ یا بهترین سیمټ دي دوستانو دغه د سیمټو په اړه باندې عمومي معلومات او تاسو ته مې وړاندې کړه خدای دې وکړي چې خوښ شوي مې او نورې ویډیوګانې که تاسو غواړئ وګورئ د ساختماني موادو په اړه باندې موږ سره پاتې سئ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ تر څو نوې اپلوډ شوي ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي او کمنټ وکړئ که څه مشکل لري یا کومه بله موضوع ذهن درځي ساختماني مواد روان دي انشاءالله ټول به هر څه به کور کېږي ورکې که چېرې احیانا پاتې وو کمنټ کې وایي لایک ورکوي هغه ته ویډیو ته نور ښه وخت لري الله مو مل شه او بعضې دوستان دي هغه بیا
کله استفاده کوي او له انټرنیټ څخه ویډیو ډاونلوډوي، بعضې په یوټیوب کې ډاونلوډوي، بعضې دوستان ویډمټ نه استفاده کوي. که چیرې ډایرکټ تاسو ویډمټ نه ویډیو سرچ وکړئ او زما ویډیو مخې ته درشي، نو بیا عادل آنلاین یونیورسټي په نامه باندې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو تاسو یوټیوب چینل کې خبرېږي او ډایرکټ ویډیو تاسو ډاونلوډوي، ویډمټ او لایک ورته ورکوئ. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.